الرحمن الرحیم د افغان ټي وي درنو لیدونکو د کلیوالي رنګونو د خپرونې مینوالو دا ځل د وټپور ولسوالۍ د شینګام کلي ته راغلي یو. دا چې تاسو وینئ دغلته د یو زیارت ښکاري. دا زیارت چې ډیره پخوانۍ مخینه لري او له ډیر وخت کېږي چې دلته دی شته دی. د اشرف غني د دولت په وروستیو کلونو کې دغه زیارت د بیا رغونې چارې پیل شوي دي. راغلي یو دلته د یو څو مشرانو سره د دغې زیارت د بیا جوړېدو په باره کې خبرې کوو. سلامونه، نیکی هیله احترامات. راغلیو ترڅنګ مو یو درون مشر ناست دی. لومړی به له دوی څخه د نوم پوښتنه وکړو او بیا به د دغه زیارت پر اړوند باندې نور پوښتنې له دې څخه کوو. بابا جان، ستاسې نوم څه دی؟ که نوم مو راته ووایي. څنګه نوم دې څه دی؟ نوم طالب حاجي. حاجي صاحب طالب. د حاجي صاحب طالب نه به د زیارت په اړوند باندې نور پوښتنې کوو. حاجي صاحب، دغه د شینګام زیارت چې دی ستاسو یادېږي چې دا څومره مخینه لري او څومره وخت کېږي چې جوړ شوی دی؟ 100 کاله به کېږي. زه ایله پیدا شوی وم. زما پلار راغلی و، اکا یې فکر کوم خلکو کار کوه هغې راغلی راغلی و. حاجي صاحب، ستاسې د پیدایښت د وخت خبره ده چې دا جوړ شوی دی؟ او د دغې زیارت د جوړېدو په اړوند باندې تاسو ته مشرانو څه ویلي دي چې دا څوک و دا سړی؟ دا څوک و؟ دا زما د پلار تره و او د صمد پلار یې خوری کېده. صمد پلار یې خوری کېده. او د دې زیارت دغه چې ورته وایي دا د څه په نوم باندې یادېږي دا شینګام زیارت؟ د خپل نوم یې بل نشته دی. ملا صاحب به امام و، خلک به دواله وله راتل. ډېر زیات ښه. امام صاحب دغه زیارت حاجي صاحب خلک د څه په نیت باندې راتلل؟ او د څه په نیت باندې راتلل دلته خلک یې صاحب؟ په دې پین باندې د اننګل به چلول، خلکو ته تمام راول، هغه به راول، خلک به دخل او دا د مولا صاحب بابو او دغه شیخان غلامین شیخ شیخو او د کوم شیخانو چې یو شیخو یو خان کا شیخو. ډېر زیات ښه حاجي صاحب. او بل د دې زیارت ته چې دی خلک د کومو ځایونو څخه به راتلل؟ سانګار، څپرې او دا ټول خلک به راتلل د جمعې لمانځله او ختم به راتلل. ډېر زیات ښه. او حاجي صاحب، که راته ووایي چې په دې زیارت کې چې دی منجوران څوک وو نور د شیخانو نه علاوه؟ نه 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 نور هېڅوک نه، د شیخانو نه. بیا موږ چې رالو بیا موږ بیا ناست وو. ډېر زیات ښه. او حاجي صاحب، د دغې په اړوند باندې نور داسې کومې پېښه دې یادوي، داسې کومه قصه دې یادوي چې خلک راغلي یا د دې زیارت د دې بابا صاحب چې دی کوم خپل کرامات خلکو ته ښکاره کړي؟ کرامات یې دغه کرامات و چې دلته بمباري کېدله. بابا خو مړ و که نه، بمباري کېدله، منجوید و، دا جومات ډک و او دا زیارت د ښځو ډک و او دلته بس بمباري وشوله. دا ګولۍ ځای په ځای سړه شوله، د زیارت دروازې څخه ګولۍ ځای په ځای سړه شوله. ډېر ښه. او بل حاجي صاحب، داسې یوه بله کومه تاریخي قصه یې د دې زیارت په باره کې ستاسو په یاد باندې چې مثلا د خلکو کوم څه لیدلي ستاسو پر یاد باندې، ستاسو د یادښت کومه بله قصه یې؟ نو زمونږ په یادښت ما ته خو بل چا ویلي چې اشارې پکښې راغلی و، یوه څه پرې وویل او هغه مرتبه کمه شوله. او بل دغه شیخ والا ډېر راتلو. دا بله خبر کوي. ډېر زیات ښه. دا شیخ والا ډېر راتلو. او بل حاجي صاحب، دا زیارت چې کله جوړېده د دې دغه جوړېدلو په باره کې خو به تاسو ته مشرانو قصې کړي چې دا په څه شکل باندې ورغه؟ د دې زیارت جوړېدل په څه شکل باندې خلکو ورغه؟ لکه چا پکې برخه واخیسته او جوړولې؟ دا اوسنۍ خبره؟ نه نه، مخکنۍ خبره، مخکې چې دا اول نه جوړ شو خلکو جوړو. لکه چا پکې برخه واخیستله، یوازې د همدې منطقې خلکو پکې برخه واخیسته جوړه که نه نور خلک هم راغلي؟ سانګار کې برخه ډېره اخیستې ده، لرګی ټول د سانګار دی. ډېر زیات ښه. او دې ځای کې بس
هر شب کې برخه اخیستې ده هیڅ هر شب کې برخه اخیستې دی د دې مل خلکو او واجی صاحب په دغه کې ډېر ښایسته مغلکارۍ نشوي وي په دې لرګو کې ډېر ښایسته دا پکې برابر شوي په مخکني زیارت کې هغه زیارت چې دی هغه لږ زیات خراب شوی او دا اوس یې ترمیموي په دې کې تاسو څه وایي ښه کار کوي که نه دې کې موږ خو دغه نشو چې اوس ازما یو وراره دی اوس د طالبانو کې دی هغې راغلی دا خبر سره برسېره کو خبره پې نور مې که نه چې دا د الله رحمت به ورېږي هغه رحمت اوس دا وایي چې نه موږ د پاک نقشه باندې جوړوو موږ ویل جوړه کړې د حکومت کار دا بل حکومت دا حکومت نه که نه بل حکومت نقشه جوړه کړې په هماغه پخوانی د اشرف غني د دولت کې چې کوم جوړېده وایي چې مخکې چې کوم جوړ شوی په هماغه شکل باندې جوړ نو څه به ته ویلې هغې هغه زه خو همدا غواړي چې شا نقشه به کړي دا زموږ ښکارۍ نو ښه ده ښکارۍ نو ښه ده ډېره زیاته ښه ده چې د الله رحمت ته ورېږي که نه بلکل نو هغه بس دا حکومت چې کوي هغه بلکل خدا خبره کړې ده بس ډېره زیاته مننه والي صاحب له راغلی دی دا ولسوال له راغلی دی دا خبره کړې ده سمون ډېر زیات ښایي صاحب ډېره زیاته مننه موږ ته د ډېر ښه او ګټور معلومات راکړه کور مو ودان